د شپې یې ولګوي وجنې سحر محافظ په دغه غره اور لګوي د دغه غر محافظ مننه. او زما قاتل ځکه ورکیږي نامعلومه کس وي، زما قاتل ځکه ورکیږي نامعلومه کس وي، زما د سر سودا کوي زما د سر محافظ مننه مننه. او نامې نورې ورکړې ځان له پې ډالرې اخلي، نامې نورې ورکړې ځان له پې ډالرې اخلي، زما په خاوره کې جوړ کړی دی هر شر محافظ مننه مننه. او ایمان یې خرڅ کړو، ایمان یې خرڅ کړو د ځان نه یې فتوې جاري کړې، منبر بدنام چا کړو خو دغه د منبر محافظ مننه. او فریادي زه په ښار کې لوټ شوم او بیا قتل شوم، فریادي زه په ښار کې لوټ شوم او بیا قتل شوم، په خوب وده دی خبر نه شو بختور محافظ. بل غزل دی چې کومو کسانو له چې مونږ په سر پګړۍ کېښودې هغو زمونږ د سر قیمت 100 روپۍ کېښودې مننه مننه. کومو کسانو له چې مونږ په سر پګړۍ کېښودې هغو زمونږ د سر قیمت 100 روپۍ کېښودې، ما د ظالم خلاف د حق چغې په جار وهلې، که مې هر څو حالاتو ګوتې په مرۍ کېښودې مننه. او قصه کېده په یو پښتون د ریاست د ظلم، قصه کېده په یو پښتون د ریاست د ظلم، خلکو د لاسو نه تر خولې وړې نوړۍ کېښودې، او تمغې دې نه غواړم خو نور شهیدان مه راکوه، مونږ په خاورو کې د ګل په شان ځوانۍ کېښودې مننه. او ما په ودو به هم پخپو کړې په واړه اختر کې، بیا به مې غټ اختر له مور زما سپلۍ کېښودې مننه. او هغه چې پټ پسې رنځورم هغه غاړه راکړه، هغه چې پټ پسې رنځورم هغه غاړه راکړه، زما د زړه په پرهرونو یې پټۍ کېښودې مننه. او فریادي هغه ورځ خندا او خوشحالۍ پرېښودې، تا چې رقیب سره وعدې د زندګۍ کېښودې. احساس د درد د بیلتانه لرې که نه یې لرې، ته په سینه کې چېرته زړه لرې که نه یې لرې، او هغې زما د زړه دپاره بنجاري ودرو، ورته یې وې ماما رانجه لرې که نه یې لرې مننه. او دا ستا د تلو نه پس مې زړه د زندګۍ نه توړ دی، زما په شان دردونه ته لرې که نه یې لرې، او چې وی هم کړې او پوره یې هم کړې ماتې نه کړې، لوظونه داسې پښتانه لرې که نه یې لرې مننه. او لکه د سوي لاس چې پام لري په تا فریادي، چې دومره پام ته په هغه لرې که نه یې لرې. په ذاکر صاحب او ملګرو په پوښتنه باندې دغه یو غزل وایم آخري، چې یوه شپه را باندې کالو په څه وخت کې، تا چې پرېښوم بد مې حالو په څه وخت کې، او د جانان د نامې تورې به پې ګلو، د لاس نه خبرو مالو په څه وخت کې مننه. او زمونږ ځان له دنیاګۍ و د خیالونو، چې د مار په خوله کې لالو په څه وخت کې، او اوس پې هغه شانتې زړه نه راټولېږي په خندا کې د کمالو په څه وخت کې مننه. او ته د خلکو په خبرو لاړې بیل شوې، زمونږ مینه خو مثالو په څه وخت کې. او آخري شعر دی چې بیا د امن په سندرو چا وجلې، فریادي نومې لیکوالو په څه وخت کې. ډېره زیاته مننه مننه. بیا د امن په سندرو چا وجلې، فریادي نومې لیکوالو په څه وخت کې. ډېره زیاته مهرباني.